د طالبانو لخوا د نجونو ښوونځیو د تړلو 10 دلایل او ځوابونه. دا کار د غلطو محاسبو پر بنسټ خطرناکه پریکړه ده. هیله د ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. هارون حکیمي لیکلي اول که د دین په نامه دا کار کیږي نو دا د خدای د هغه د رسول او دیني ارزښتونو څخه سرغړونه ده. ممکن د هغه دین امر وي چې د پاکستان پوځ جوړ کړي او پر افغانستان یې په یوه بڼه خو په پاکستان یې په بله بڼه پلي کوي چې دا بالاخره د اسلام په وړاندې حساسیتونه او ناسم درکونه راپورته کوي. دوم، که د کلتور په نامه دا کار کیږي دا د افغانانو اصلي کلتور نه دی بلکې د کلتور هغه غلط پوهاوی دی چې عمران خان یې خپروي او افغانان د جهالت د دورې خلک معرفي کوي. دریم، که پر نړیوالو د فشار لپاره دا کار کیږي نو نړیوالو ته د امارتوالو د عقل، وطن دوستۍ او تدبیر کچه ټیټه ورمعرفي کوي او په مجموع کې ځان بې ارزښته کوي چې برعکس پایلې ترلاسه کوي. څلورم، که د رسمیت پیژندلو لپاره وي نو دا د دولت جوړونې او نړیوالو سره د یو دولت د تعامل تر کچې ښکته چاره ده چې برعکس پایله لري او نړیوال به یې د یوې تاریک فکره تروریستي ډلې په توګه وپیژني. پنځم، که د خپلو ټیټ رتبه جنګیالیو سره د فاصلې ویره لري چې 2 لسیزې یې د ښوونځیو په تخریب د جګړې انګیزه ورکوله، ممکن ټولنیزو رسنیو د هغو ذهنیت ور جوړ کړی او دې ته چمتو کړی وي چې د نجونو ښوونځي وزغمي. خو که پخوا نه پوهېدل چې دوی د قدرت پر سر قرباني ورکوي او اوس وپوهېږي چې مشران یې د قدرت لپاره ان د معصومو نجونو چې دوی یې ویني راتلونکي بربادوي ممکن په وړاندې ودرېږي. شپږم، که دوی فکر کوي چې د نجونو د ښوونځیو موضوع د نړیوالو او کورنیو مخالفینو سره د مذاکراتو او چنو لومړی سرحد وټاکي او وخت یې ورضایع کړي لکه د سولې په مذاکراتو کې چې وخت واژه، دا فکر یې ځکه ناسم دی چې دوی ته دا مهال د حکومتولۍ بوج ورلغاړی دی. اووم، که فکر کوي چې د تخنیکي عذرونو او بهانو په وړاندې کولو به دا موضوع له خلکو هیره کړي دا برداشت ناسم دی. ښوونځیو جوړ سیستم درلود او که یې د مهال ویشونو تعدیل ته اړتیا وه 7 میاشتې ډیر وخت دی، خلک مذهبي روباټان نه دي. اتم، که فکر کوي چې په تدریجي توګه به خلک د نجونو د دغه حق څخه پر شا شي دوی اصلا د انسان پیژندنې او عقلانیت سره نااشنا چلند کوي. نهم، که دوی ځانونه ټولنې ته د ایډیالو په توګه ورمعرفي کوي او یا داسې نمونه وړاندې کوي چې د هغوی لوڼې او خویندې تعلیم نه کوي دا څوک نه ورسره مني ځکه چې په بهرنیو پوهنتونونو کې د طالب مشرانو لوڼې له هیچا پټې نه دي ان د تېرې دورې بلکې یې خلکو ته په ډاګه دي. لسم، که دوی فکر کوي چې په دې توګه به په اوږدمهال کې د حکومتولۍ څخه د ښځو ونډه وباسي او ټولنه به یوازې د نیمې برخې لخوا اداره کیږي دوی د افغانستان د انزوا او خپلې بقا ډیر هوایي فکر کوي. خلک یې د تیرو څو میاشتو راهیسې په ازمایښتي ډول ګوري چې دوی څه کوي او د ناڅاپي بدلون له سایکالوجیکي شاک څخه راوځي که شپه تیاره ده مړې په شمار دي. د دې ټولو غلطیو محاسبو پایله دین، ارزښتونو، افغانانو او افغانستان ته په سپکه سترګه کتل او د افغانانو خوارول دي. دا کار یې د خورا ځپل سوي ولس دردول او د خپل ځان په وړاندې کرکه زیاتول دي چې هم په ملي او هم بین المللي کچه ټولو ته زیان رسوي. په وړاندې د دوی له منځه په هیواد کې او په نړیواله کچه هره معقوله او سوله ییزه لار تعقیبول پکار دي.